بدري 314 قطعه څه معنا لري؟ وروسته کې به مو ډېر په ټولنیزو رسنیو، راډیوګانو او ټلویزیونونو کې د بدري 314 قطعې نوم اورېدلی وي. دلته هم پر هغه څه پوهوو چې ولې د بدري 314 قطعې نوم ورته کېښودل شو. هغه صحابه کرام چې لومړی ځل د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مشرۍ د مشرکینو پر وړاندې په مدینه منوره کې د جنګ تابع ونیوله، شمېره یې 314 وه، خو مقابل خواته د مشرکینو شمېره 950,000 جنګیالي وو چې د صحابه کرام په مقابل کې 2 برابره زیات وو. خو دغه 314 صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو حالاتو کې په مرګ بیعت کړی وو. دغه کم شمېر بدریانو مشرکینو ته د بدر په میدان باندې په لومړي ځل سخته ماتې ورکړه چې په لومړي ځل مسلمانانو زیات شمېر غنیمتونه ترلاسه کړل، ځکه په لومړي ځل دغه صحابه کرام د بدریانو په نومونو مشهور شول. د همدغو 314 صحابه کرامو څخه په الهام اخیستنې د افغانستان اسلامي امارت مشرانو د خپلو جنګیالانو په مابین کې د 314 په نوم قطعه رامنځته کړه چې دغه قطعې د افغانستان اسلامي امارت مشرانو سره په ټولو حالاتو کې په مرګ بیعت کړی وو. ویلی شو چې تیر 100 کلن انقلاب څخه تر دغه وخته پورې دغه قطعې د افغانستان اسلامي امارت لپاره سترې معرکې ترسره کړي دي چې تر ډېرې سرښندونکي بریدونه کړي دي، لکه موټر بمونه، ځان ته د باروتو واسکټ اغوستل، مخامخ د دښمن په حساسو مراکزو بریدونه کول او هلته د وینې تر وروستۍ څانګې جنګېدلې لوی لاسته راوړنې دي. بالاخره طالبانو تحریک لومړی د الله تعالی په مرسته او بیا د دغه بدري قطعې فاتح ځواک، فاتح کاروان او نورو سرښندونکو عسکرو د قربانۍ له امله د بري وروستی پوړ ته ورسېد. اوس هم دغه قطعه د افغانستان اسلامي امارت مشرانو په کابل او نورو ولایتونو کې په هغه ځایونو کې ځای پر ځای کړي کومو ځایونو کې چې تهدیدات زیات وي او لوی امنیتي